السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خویندو او وروڼو، انګلیش بای پښتو چینل ته ښه راغلاست. د ګرامر په برخه کې دا د دریم درس ته ورسېدو. په تیر درس کې مو د انګلیسي تورو تلفظ زده کړل او همدارنګه دا مو زده کړل چې د انګلیسي الفبا هر توری د پښتو الفبا د کوم توري آواز ورکوي. د هغه درس په ادامه نن ترکیبي توري یا هم compound letters or combination letters چې په انګلیسي ورته وایي دا زده کوو. So let's begin the lesson. نو راځئ درس شروع کړو. compound او combination مترادف توري دي، یعنی دواړه یوه معنا لري چې په پښتو ژبه کې د ترکیبي او یا هم یوځای شوي په معنا ده، او letters هم د حروف په معنا ده یا توري. compound letters او combination letters دواړه یوه معنا لري. compound letters or combination letters ترکیبي توري عبارت د هغه تورو څخه دی چې د یوه څخه زیات توري سره یو ځای سي او یو آواز ځینې جوړ سي. لکه دلته ګورئ، مخکې مو وویل هر توری خپل جلا آواز لري. ګوره اس د سین، اچ د ه، سی د کاف، بی د ب، ټي د ټ غږ لري. هر توری خپل جلا آواز لري. خو ګورئ دلته موږ اس را اخلو، اچ را اخلو، دلته سره یو ځای کوو او یا هم ترکیب کوو. اوس دا دواړه توري چې سره یو ځای سو د شین آواز ورکوي. هر کله د انګلیسي په یو لغات کې د اس وروسته اچ راسي د شین آواز ورکوي. همدومره ساده چې دا دواړه ترکیب سوي او یا هم یو ځای سوي توري ته په انګلیسي کې څه وایي؟ compound letters او یا هم combination letters. لکه ګوره اس اچ سره یو ځای سو په دا لغات کې shine، shine یعنی ځلېدل. سی را اخلو، اچ را اخلو، دواړه سره یو ځای سي د چی آواز ورکوي؟ اوس د چ آواز ورکوي. ګوره دوه توري سره ترکیب سو، لکه څنګه چې د compound letters یا یو ځای سوي ترکیب سوي توري د نوم څخه معلومیږي چې د یوه څخه زیات، په تعریف کې مو وویله. ګوره د یوه څخه زیات توري یو ځای سوي دي، یو نه دی بلکې دوه دی، سی اچ دی. دا دواړه سره یو ځای سو د چ آواز ورکوي. یادونه: موږ خپل په سر نسو کولی ترکیبي حروف جوړ کړو، بلکې دا حروف مخکې جوړ شوی، معلوم او مشخص دی. اوس نو راځئ د انګلیسي ژبې ټول ترکیبي حروف سره زده کړو. اس اچ د شین آواز ورکوي، لکه شیر شریکول. سی اچ او یا هم ټي یو دا د چ آواز ورکوي، لکه پکچر تصویر، چین زنځیر. اس آی او ان، ډبل اس آی او ان، ټي آی او ان، سی آی او ان دا د شن آواز ورکوي او عموما د یو لغت په پای کې راځي. ګوره ټینشن فشار، ډسکشن بحث، پوزیشن موقعیت، موزیشین موسیقي وهونکی. یادونه: هر کله چې د اس آی او ان مخې ته یو اول توری راغلی وي نو د شن پر ځای د ژن آواز ورکوي، لکه ډیسیژن تصمیم نیول. ګوره ډیسیشن نه ویل کېږي، ډیسیژن، ډیسیژن، ځکه د اس مخ ته واول راغلی دی. ډیویژن، سی آی ای ال د شل آواز ورکوي، لکه سپیشل خاص. ټي آی ای ان ټي د شنت آواز ورکوي، شنت، لکه پیشنت مریض. پی اچ د ف آواز ورکوي، لکه فون. یو جی اچ عموما د لغات په پای کې راځي، هغه هم د ف آواز ورکوي، ف، لاف خندل. ډي یو د جیم آواز ورکوي، لکه ایجوکیشن تعلیم. ټي اچ د دال آواز ورکوي او همدارنګه ځینې ځایو کې د س آواز ورکوي. ګوره لکه دس، په دس کې د دال آواز ورکوي. او په تھینکس، تھینکس، ګوره دا تھینکس نه ویل کېږي، تھینکس نه دی، تی نه دی، تھینکس، تھینکس. ژبه د لوړني غشو سره موښلي. تھینکس، تھینکس شیان. په نړۍ کې ډېرې ژبې شته. د ګوګل د معلوماتو پر اساس 7,000 ژبې باندې په نړۍ کې خبرې کېږي. د هر ژبې الفبا توری سره فرق لري. نو موږ په پښتو ژبه کې غین، خې، ژ توری لرو، مګر په انګلیسي ژبه کې نه لرو. نو اوس چې غین توری په انګلیسي ژبه کې نشته، نو څنګه موږ غلام، افغانستان، بغلان ولیکو؟ ځکه خو موږ په انګلیسي کې غین حرف نه لرو، مګر په دا لغتونو کې غین حرف شته. او همدارنګه خالد، خان او داسې نور توري چې خې حرف لري.
څنګه په انګلیسي ژبه کې ولیکو. د دې لپاره څو ترکیبي توري شته چې د خلکو په منځ کې د غ، ژ او خ په تلفظ پیژندل کیږي. مثلا جی ایچ د غ نه آواز ورکوي، لکه باغلان چې په انګلیسي ژبه ورته بغلان وایي، لکه افغانستان چې په انګلیسي ژبه ورته افغانستان وایي. کې ایچ د خ په حرف باندې پیژندل کیږي، لکه خان خو په انګلیسي کې ورته کان وایي، لکه خالد خو په انګلیسي کې ورته خالد وایي. زیډ ایچ د ژ لکه ژوند او مژگان. مژگان یو د نجلۍ نوم دی. نننی درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسونو پورې په خدای جل جلاله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.